الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین اکرام، د دې آیتونو نه مخکې په تیرو آیتونو کې الله رب العزت مال د یتیم ذکر کړی و، یعنی هغه یتیم چې د چا په زیر کفالت کې وي او د هغه سره مال وي او دغه یتیم نابالغ وي، بلوغت ته نه وي رسېدلی، نو د داسې یتیم مال خوړل چې کوم دی هغه د جهنم اور او د هغې انګارونه خېټې ته اچول دي. لکه الله رب العزت فرمایلي وو بېشکه هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په ظلم سره، پس خبره دا د بله نه ده چې اچوي دوی په ګېډو خپلو کې اور او زر دی چې الله به داخل کړي اور ګرم ته، یعنی دې ګرم اور ته به الله داخل کړي. اوس دې آیتونو مبارکو کې رب ذوالجلال د میراث ذکر فرمایلی دی، یعنی چې یو سړی یا ښځه مړه شي د هغې نه چې کوم میراث پاتې شي په هغې کې د اولاد سویمه حصه ده، د مور پلار سویمه حصه ده، د هغه ښځې سویمه حصه ده. دا په ترتیب سره الله رب العزت دې آیتونو کې ذکر کړي دي او علما او مفسرینو د هغې مختلف تفاسیر چې کوم دی ذکر کړي دي. الله رب العزت فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم، او امر کوي تاسو ته الله په حق د اولاد ستاسو کې للذکر چې شته نارینه لره مثل حظ الانثیین په مثل د حصې د دوو ښځو. فإن کن نساء پس کوي دا میراث وړونکې ښځې فوق اثنتین پورته له دونه دپاره فلهن ثلث ما ترک پس شته د دوی لره دوه حصې د هغې مال نه چې پرېښې وي دې مړي. وإن کانت او کوه دا ښځه یعنی لور د مړي واحدتا پس شته د دپاره نصف نیمه حصه د مال. ولابویه او شته د مور او پلار د دې مړي لره لکل واحد منهما السدس د هر یو د دې دواړو نه شپږمه حصه له مال نه مما ترکه چې پرېښي وي ده. ان کان له ولد کچری ده لروي اولاد نارینا فإن لم يكن له پس که نه وي د لره نارینه اولاد وورثه او میراث اخلي ده ابواه یوازې مور او پلار فلأمه الثلث پس مور د ده لره درېیمه حصه ده. فإن کان له پس که وي د ده لره اخوة وروڼه خویندې فلأمه السدس پس د میراث د دلاره شپږمه حصہ
من بعد پس ادا کولو وصیت وصیتنا یوسی بها او دینا چې وصیت کړی وي د مړي پاغي سرا او یا پس لور کولو د قرضنا پلاس تاسو آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو چې دي او زامنا لا تدرون ایهما چې دینا پوئیږي اقرب لکم نفعا چې تاسو چې کم یو لدین زیات نږدې دي فریضه من الله لجهت نفذ مقرر کول طرف د الله نه ان الله کان علیما حکیما بشک چې الله تعالی دی عالم خاوند حکمت علماء مفسرین کړي دي په مقرر سره له طرف د الله نه یعنی هر چا لرا الله پاک په میراث کې حصہ مقرر کړی دا یعنی هغه ته پورا هغه حصہ ورکول پکار دي او رسمونه د جاهلیت پر خودل پکار دي چې خزو او لونو لا د مړینا د میراث نه حصہ بینه ورکولا ټول مال به زامن او یا پلار واغستو الله پاک پاغي باندې دا رسم چې کوم دی حرام کو او ورتا چې په میراث کې چې کم خلک شریک دي هغه ته پورا حصہ ورکول پکار دي او دارنګي په دې آیت کریمه کې الله پاک دو میراث بیان کړل یو د اولاد او دویم د مور پلار کچری مړی اولاد ګډ وډو یعنی نارینا او خزه دواړه وي نو نارینا با دو برخه اخلي او خزه به یوا او که اولاد د مړی یوازې لونه وي نو د دوی لور نیم مال دی او که زیاتی وي نو دو حصے د مال دی اخلي او هر یو با برابر حصہ اخلي او د مور حصہ داسې دا کچری د مړی اولاد وی یا رور یا خور نو ونه زیات وی نو شپږم حصہ د مور دا او کدواړه نوی یعنی نه اولاد او نه رور او خور نو مور لرا دریم حصہ د مال دا او د پلار دا سیدا کچری د مړی اولاد وی نو د شپږم حصہ دا او که اولاد نوی نو دی عصب کیږي یعنی باقی مال بټول دی اخلی یعنی د الله د طرفه چې کوم حصہ مقرر ده هغه به دوی ته پورا رسی ولکم نصف ما ترک او دیتا سلرا نیم دا هغه مالنا چې پرېخي وي ازواجکم خذستاسو الا يكن لهن کچری نوی دوی لرا ولد اولاد فإن كان لهن پس کو دوی لرا اولاد ولد نارینا یا خذا فلکم الربع پس تاسو لرا د سلورم حصہ لهغه مالنا مما ترکنا چې پرېخي وي دوی من بعد پس لا ادا کولو د وصیتنا وصیت یوسین بها او دینا پس لا ادا کولو د وصیتنا چې وصیت کړی دی د خزو په هغه سره ولهن الربع او یا پس لا ادا کولو د قرضنا ولهن الربع مما ترکتم او د خزو لرا سلورم حصہ د هغه مالنا ان لم يكن لكم ولد او چې پرېخي وي دی تاسو کچری وی تاسو لرا اولاد فإن كان لكم پس کو تاسو لا ولد اولاد فلهن الثمن مما ترکتم یا خذا پس د خذ لرا اتبع حصہ د هغه مالنا من بعد وصیت پس د ادا کول د وصیتنا توصون بها او دینا او چې وصیت وکړی تاسو پاغه سره او یا پس له ادا کول د قزنا وان کان رجل او کچری وو یورث کلاله او کچری وو یو بندا چې میراث لرنه وړې شو به مور او به پلارا او امرأتون او بی اولادا وله اخون یا خزه ددا سوا او اختن
او یا ورور ولکل واحد یا خور پس هر یو لرا منهم السدس لدی دوارو ناش پگم حصہ دا فإن کانو پس کورنا خویندی اکثر زیاد من ذالکا پس ددوینا فهم شرکاؤ شریکانان دی فی الثلث پدریم حصہ کی من بعد پس دا ادا کولو وصیت نا یوصا بها او دینا چی وصیت کولی چی باغی سرا او یا پس دا ادا کولو دا قرضنا غیر مضار چی ضرر رسون کی نبی ہیچ چاہتا وصیتا من اللہ مقرر دے طرف دا اللہ نا واللہ اللہ تعالی چی دے علیم دے عالم دے حلیم او حلم والا دے یعنی صبر کون کے دے تدی آیت مبارکہ پا مختلف حصوں کے علماء و مفسرین لکلی دی کہ یو خزوی نو سلورم حسابا پا غی یوازی واقلی او کلیوی نزیادوی نو پا پولو باندی پا سلورم حساب برابر تقسیم کولیشی دارنگی فلہن ثمن مما ترکتما پس دے خزو لرا اتم حصہ یعنی دا حقی مالنا چی پریخوی حقی مڑی که یو خزوا نو اتم حصہ دا مال با یوازی واقلی او کزیاتی وی نو ہمدا اتم حصہ با برابر تقسیم کی دارنگی توسون بیها او دینا چی وصیت اکڑی تاسو پا حقی سرا او یا پس لأدا کولو دا قرضنا تردی پوری چی اللہ پاک میراث دا خاون او دا خزی بیان کو چی پا مال دا خزی کی دا سڑی نیم مال دے که دا آگی س اولاد نو او کچری وہ نو دا سلورم حصہ مال دا امدارنگی دا خزی پا مال دا خاون کی سلورم حصہ دا که دا آگی س اولاد نو او کچری وہ نو دا دی خزی اتم حصہ دا مال دا ہر قسم مال چی وی که نقدی وی که جنسی وی او که وصلی وی او که دارنگی زیور وی یعنی سر زر وی که سپین زر وی که باغ وی که حویلی وی یعنی دا مہر دا خرج دا میراث نہ بہار دے دا پا قرض کے حساب دے دارنگی غیر مضارنا پا ضرر رسون کے نوی یعنی چھ ضرر رسون کے نوی سے مطلب ضرر رسون کے نوی ہچ چاہتا یعنی چھ دا ہس وارث حق کم نکلی یا بالکل تی محروم نکلی حدیث شریف کی راغلی دی چھ بندہ او یا کالنے کارون اوکلی مگر چھ پا وقت دا مر کے پا وصیت کے ظلموں کی نو دوزخ تلاړ شي بل حدیث کې راغلی چې هر چا پرې کوله یعنی محرومه کړه حصہ د وارث بل پردو باندې الله تعالی هم د جنت نه محرومه کی یعنی د جنت ته هغه حصے نه به چې کوم دی الله رب العزت محرومه کی تلک حدود الله دا چې دا احکام د الله دی ومن يطع الله ورسوله او هر څوک چې حکم مني د الله او د رسول د یدخلوه نو داخل بای کی اللہ جنات اندا سباغون تا تجری چی بہیگی دل من تحت الانہار لاند داغین نحرنا خالدین فیها او ہمیش بودی پدی جنت کے وذالک الفوز العظیم ہم دارنگ دالو کامیابی دا ومن یعص اللہ او ہر سوک چی نافرمانی کوی دا اللہ نا ورسولہ او لرسول ددنا ويتعدى او تیریگی حدوده الاحکام ددنا یدخلن داخل بکر اللہ تعالی نارنا ورتا خالدا چه ہمیشہ بوی فیها پدغ ور کی ولہو او دی دفارا عذاب مہین عذاب پکون کے یعنی مقرر دوی دفارا عذاب پکون کے یعنی دا طول احکامات چه اللہ رب العزت قرآن کریم کی ذکر کری دی دا اللہ احکامات دی او دا اللہ اٹھل فیصلہ دا سوک چی دین تجاوز کئی او دا دین چی کم دے مخ اڑی اللہ دا سی خلق دا پارا نار جہنم چی کم دے حقا تیار کرے دے چی حقا رسوا کون کی عذاب دے او دا سی خلق پا اللہ رب العزت ہمیش چی کم دے جہنم دا کے داخل کی وس دا حقی خلق دا پارا چی کم دے اللہ محیفی کردہ کم خلق چی دا مور اپلان اور تا میراث پاتی شی او دی وی چې د خویندو حصہ پکې نشتا
درونو حصہ پکې نشته، یا هغه مال په خپله چې کوم دی حلب کړي او د خویندو حصه نه ورکوي، بیا هغه خویندې غریبانان چې کوم دی د خپلې حصې دپاره که لږ شان دي اواز اوچت کړي زمونږ په دې معاشره کې، نو بیا یې د هر څه نه محرومه کړي، تر دې چې د هر څه نه چې کوم دی پاتې کړي، هغه دوا سلام رشتهداري هغه تعلق او هغه تلل راتل هغه هر څه سره چې کوم دی ختم کړي. حالانکه دا هر څه د اسلام منافي خلاف کارونه دي. د هغې الله رب العزت حصه مقرر کړې ده چې دوه خویندې چې کوم دی د یو ورور د حصې برابر دي، نو الله رب العزت چې د هغوی حصه مقرر کړې ده، نو انسان هم پکار دي چې د خپل مور پلار نه چې کوم اولاد پاتې شوی وي او د هغې نه چې کوم مال پاتې شوي په هغې اولاد کې د دې پوره حصه چې کوم دی هغه ورکړي، د نارینه و ځان له د زنانه و ځان له. او پکار دا ده چې وصیت وکړي د ټولو نه مخکې، خو پکار دا ده چې په خپله ژوندانه باندې چې کوم دی دا حصې مور پلار تقسیم کړي. لیکن که چېرې د تقسیمولو نوبت رانغی او مرګ چې کوم دی هغه مخکې شو، نو بیا د مرګ نه مخکې چې کوم دی د هغې دپاره وصیت پکار دی چې وصیت یې وکړي او د هغې وصیت پوره کول چې کوم دی په وارثانو باندې ضروري دي چې د خپل خویندو خپلې حصې چې کوم دی هغه مقرر دي هغه هغوی ته برابر میلاو شي، او درونو خپلې حصې مقرر دي هغه هغوی ته برابر میلاو شي. دارنګې د مور خپله حصه مقرر ده او دارنګې چې کوم دی زما عزتمندو د اقربا او رشتهدارانو خپلې حصې مقرر دي چې هغوی ته پوره میلاو شي. دا د الله حکم دی او دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه ده، او په احکام شریعه کې چې کوم دی ځان د دې نه بار ایستل یا د دې نه چې کوم دی تجاوز کول یا څوک دا نه مني، نو هغه صریح په ګمراهۍ کې دی، په کفر کې دی، په ضلالت کې دی. الله دې داسې خلکو نه داسې انسانانو چې کوم دی زموږ حفاظت وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك يا رب.